مولانا صاحب څنګه ټیک ټاک او ټیک ټاک مننه ډیر انتظار مې وکړو. خیر د ستاسو چې کوم کمنټ ولدي هغه ډیر په تیزه باندې لګي نو په دې وجه مې موقع نه ملوي دا خو کوشش مې وکړ مولانا صاحب سره چې کوم د زما لږ ډسکشن او خو مولانا صاحب ته زما ریکویسټ دغه دی چې نن کلک مذهب نه هټ کر او یو نورمل بینګ هیومن او انسان په تور باندې کوم لږ ډسکشن وکړو او په احترام په دایره کې او په مینه محبت په دایره کې سوال جواب وشي کله دوی اجازه دي. ته څوک یې؟ زه یو عام انسان یم، عامر زمانوم دی او تاسو سره زموږ خواهش ته چې لږې څو خبرې وشي. شیعه یې که مسلمان یې؟ زه مسلمان. کوم مسلمان یې؟ زه هغه مسلمان یم چې کوم پروردګار مني او هغه قرآن او د سنت باندې چې کوم دی هغه ایمانی په اهل بیت باندې هم مینه لري. اهل بیت 12 امامان مني؟ بالکل. ته فور ایگزامپل لکه منل څه حواله سره لکه زه خو پروردګار نه علاوه بلی سو کم نه منم، ذات پروردګار دی څنګه منل دي او زما مالک او خالق چې کوم دغه پروردګار عالم دی. ها نو اهل سنت سره تړاو لري کله شیعه وسره کله قادیانیان وسره؟ زه یو نون مسلم یم کاری صاحب، مطلب اسلام سره خیر زما چې کوم اډاپشن ورته خایي د ټولې دنیا مسلمانان یو طرف ته تاسو بل مذهب راوړی د ځان ته دي؟ نه بالکل دا خبره نه ده، مذهب جدا نه دی. لکه ما ووایي چې مذهب نه هټ کر یو ایز ا انسان ډسکشن وکړو نه دی باندې تاسو ته څه اعتراض شته؟ په څه شي باندې؟ یو ایز ا انسان یو نورمل انسان زما لکه څو کوېشنز یو څو سوالات دي لکه مذهب نه هټ کر یا شیعه یا سنی یا مسلمان یا هندو یا کرسچن دغه نه هټ کر یو نورمل انسان لکه تم انساني موم انسانان یو او دلته موجود ډیر خلک انسانان دي. نو ته ایز ا انسان کا ډسکشن وشي. تاسو سره په غیر عقیدی په اساس بحث وکړم. نه زه تاسو سره مذهبي بحث مطلب نه کول غواړم، یو نورمل انسان په تور باندې زما څو سوالات دي. د ټرمپ باندې بحث کوي؟ نه سیاسي بحث هم در سره نه کوم او زه یو نورمالي بحث در سره کوم چې مولانا صاحب لکه فور ایگزامپل د ستاسو په خیالاتو باندې د ستاسو په سوچ باندې لکه د اختلافات راځي چې رشیا چې کوم دی او اسلام سره څه تعلق نه لري صحیح شو. لکه یو کس ته لکه فور ایگزامپل ما ونی سات زه یو شیا یم او زه انکې زه ځان پویول غواړم لکه انکې زه په غلطه باندې لګیا یم یا ما سره لاره غلطه ده نو که یو کس تا سره کینی نغه تر به ته نفرت به ورکوي هغه به ځان خپلو کغه ته به محبت ورکوي هغه به پویو. یا الحمدلله بزرګونو خلقو الحمدلله د اسلام مبارک دین د صحابه او پاک دین د اهل بیت او پاک دین را سره قبول کړي د خدای جل وعلا په فضل او کرم سره. صحیح. دلته دستاسو دای په محبت کړي دای په حقیقي دلایل باندې کړي د خدای جل وعلا په فضل او کرم سره. ډیر زبردست مولانا صاحب دلته دستاسو یو مرګله په لایو باندې زما د دی आवाज اوریدو ندی دلته کې وا کیسو کا چې په آنلاین باندې لایو باندې بار ټیپ کوي دا یو جهاد دی. آیا ته دیتا جهاد وایي چې په لایو ټیک ټاک لایو باندې چرازي وکس هغه ته وایي چې فلاورز وشړې یا بار ډبل ټیپ وکي دا یو جهاد دی. دا چا فالورز نه دی ویلي ښه نه دی چا دی فالورز نه چا نه فالورز ته ضرورت لرو. تاسو شخصي بحث سره غلسي موږ ځوان ته تاسو سره د موږ د لایکونو څه تکلیف ده تاسو ته مثلا یا لایف شیر کېدل وته یا د دین دعوت بیانېدل د سره د تاسو څه تکلیف ده بیا به ملګرو تاسو مکوې ښه بیا داسې ما وایي چې د خلکو خوا ور باندې بدیږي ښه. نه بالکل زه غواړم چې بالکل لایک هم وشي ډبل ټیپ هم کوي ارڅ کې خودی ته جهاد هم ورکول آیا دا جایز دی؟ دا جهاد دا پیغمبر علی السلام وایي دا جهاد د وجاهد المشرکین باموالکم وانفسکم والسنتکم. په دې لایف کې د ما د پیغمبر دفاع د ما د پیغمبر د ناموس دفاع د ما د پیغمبر د صحابه او دفاع په زب سره په قلم سره ته دا اوس پوهیږي د قرآن درس متاسې نه پرېږدي شیعه مو د قرآن درس نه پرېږدي نو دا د دې شیانو اسباب دي چې د خپرونه پرېږدي. ګورې اوس مثلا زه تا ته یو عقلي مثال درکړم دا لوډ سپیکر پیژنې لوډ سپیکر په دې مسجد کې چې اذان بانک پکې کېږي بالکل دا سنت ته که فرض ده که واجب ده؟ مولانا صاحب اسلامی حواله سره چې د کم لاوډ سپیکر لګیدل د خو आवाज رسیدلو د پاره چې خلکو ته आवाज ورسیږي یعنی سبب د اذان رسیدلو د پاره کنه رسیدلو دی او بالکل یو سبب ده کنه بالکل سبب ده
نو دغسې دلته چې دا کوم ملګري دی خلقو ته وایي چې دا لایف شیر کړي دا د دې سبب داسې خپرونه وشي دا د دین دښمنان نه پرېږدي بالکل زه بالکل دا بالکل جایز بولم چې دا بالکل وشي خو ان کیس کدی ته مو د نوم ورکوو چې جهاد دی آیا د جهاد کې راځي نو جهاد خو بیا ما باندې هم فرض کېږي ته درته ویل غرق سې خو نو خبره سر را سره خلاصوه دا د جهاد نوم ولې بد در باندې لګېږي دا تا سره چې اوس خبرې کوم دا هم جهاد ده جهاد دی بالکل ډیر ښایسته خبره دی وکړه امیر کری صاحب محترم دا کس مو پیژنو دا کنځلې نه کوي خیر دی لږه ګزاره مو دپاره اوس وکړه کری صاحب د خیر د کاری صاحب نه ډېره سیریس ما کېږه کری صاحب زه په انسانیت باندې جامه وکړه په خپلو اخلاقو کې جامه ورسره وکړه دلاور صاحب ته پرېږده دلاور صاحب یو منټ پرېږده دا سړی اوس درته وویل چې زه مسلمان نه مسلمان یم نه هېڅ شی هم نه یم ته چې مسلمان نه تا چې لپاره د قاري صاحب په باره کې په فیسبوک کې پوسټ کړی چې دا د خلکو په منځ کې تفریقه جوړوي صحیح بالکل ډېره ښایسته زه مسلمان نه یم صحیح ده ډېره ښایسته خبره دی وکړه هغه ټاپک راسه خبرې خپل انتقاد دی وکړه نور د ګول مل پسې کار مه لره خپل په ټاپک باندې راسه خلک دا مو غمجن کړي دي هغه ابو مواد غریب په دې ګلانو پسې خبرې کولې هغه قبرستان ته وستللی ده هغه مو چې خدای دې تاسو په رزق کې برکت درکړي خدای مو ځوان له خوشحالي وډه کړه هغه غریب مو په دغه ارمان کې قبرستان ته ولېږل بیچاره نو دا مه کوئ بل څه شی وایه بل اله زر کوه اله کاری صاحب زه غواړم چې تا سره زما لږ ډیټیل سره ډسکشن وشي د مرګري به هم تاسو ویلي چې زموږ بالکل لطفا د قرآن له درسه مو مه باسه تاسې کومه شرعي مسأله لرئ بې ځایه بحث مه راسره کوه بې پالتو بحث مه راسره کوه لیک ته دا ویل او هغه ویل ما مخکې تا ته ویل دیني بحث که کومه مسأله لري کومه پوښتنه لري کومه غوښتنه لري کوم انتقاد لري هغه پوښتنې زر وکړئ چې زه درته جواب کړم که رب جل وعلا علم راکړی درته جواب یې کړم که علم راسره نه و درته به وایم چې د دې جواب ما سره نه سزا الله دې منسخه بس ډیره زبردست مولانا صاحب زه خو زما لکه د ستا چې کوم لوکینګ دی یا د ستا فیس لوک دی د ستا چې کوم شکل و صورت دی هغه ډیر مینې نه ډک دی لکه لوک وایز چې کوم دی هغه تا ډیر ښایسته دی خو په لهجې کې د لږه تلخي ده په لهجې کې د لږه تلخي ده زه ریکویسټ تا نه دغه کوم چې په مینه محبت زه تا سره ډسکشن وکړم نه هغه کې به دی چې زما به ډیر شي ځان کلیر شي د ستا کوم زړه احساسات زر کوو بالکل زر به کوو بالکل تاسو سره به زر ډسکشن کوو د مرګلي هم یو اعتراض را باندې وکړو دی حواله سبب مو مولانا صاحب زما ته نه مين چې کوم ډسکشن دی تاسو سره د خبرو مقاصد دي می به ته ډیر مصروف وي خپل ځای کې مسرم ټایم چې کوم خپل ځای کې مصروفیات خو ته د لپاره خاص ټایم مو بسلې دي نو کاری صاحب زما مين فرست اف اول کوېسچن دغه دی چې مو اوسه پوری دوره زما چې کوم خپل کردار دی زما کوم خپل ورک کړی دی ز پولیټیکلی ما ډیر زیات مهنت کړی دی هغه د لپاره چې زمو په زړو کې کم نفرتونه دي هغه خشیسونه دي هغه په نور دي هغه څوک ولې نه دي مو ایز ا انسانیان چې کم یو خپل ځان ته یا یو بلکې مو دوره نفرت جوړ کړی دی چې مو د یو بل جنازې مې مو چته کړې د یو بل کورونه مو وسوځول د یو بل ګاډي مو وسوځول دوره تکلیفات شو ارسو شو دوره نقصانات مو یو بل پښتنو ته ورکو او که مذهب نه روزم نه که زه د سوچو کم چې کاری سبم یو پښتون دی نه زه ام یو پښتون یم یو بیلټ یو قوم یو زمو چې کم د یو تاریخ ته 15000 کاله نه کوم په یو پښتون ولای باندې رټولې دی شو نه کده مذهبي چې کم نفرت ته یا مذهبي چې کم زمو اختلافات دي کاغه په مینه محبت باندې جدا جدا ځان لپاره دو او په خپل عقاید یو بل احترام ولرو د تاسو عقاید زمو د لپاره محترم دین علاوه چې کم زمو عقاید دي یا ځان مې ځکه وې چې لکه ما وې چې زیو اهل تشیم او حساب کې کنه اوس وخت دې جواب درکم اوس وخت دې سره اوس وخت امیر سي محترم ډېر ښکلې خبرې دی وکړه چې موږ د مذهبي او دین به دا شاته غورځار کړ پرې به یو په پښتو به را یو ځای شو کنه دا خبرې دی وکړه ځکه 15000 کاله تاریخ لرو تاسې له ما سره په رسول الله نه را یو ځای کېږي تاسې له ما سره د رسول صلی الله علیه وسلم په صحابه و نه را یو ځای کېږي تاسې له ما سره د رسول الله صلی الله علیه وسلم په اهل بیت نه را یو ځای کېږي پښتو به څه شي ده ودې الله بنده چې دا ټوله دنیا پښتانه سي دا ټوله دنیا اوس به باډه چینار او افغانستان او خیبر پښتونخوا پښتانه چې دا ټوله دنیا پښتانه سي دی یو صحابي دی په خو بلاد ټوله پښتنو ته ورګرځي یو خبر ټوله دنیا سي پښتانه سي ماته دی یو صحابي دی په خو سره برابر نه دي زه پښتون ته عزت لرم قدر لرم احترام لرم نه له دین نه له صحابه ولا اسلام نه مخکي
کسر سره خلاص که اوس داسې سم راته غوښتې د ټولو شبهات درته جواب کړم. ما ته هغه پښتون قدرمنده چې د ما د رسول الله صلی الله علیه وسلم په شریعت را سره یو وي، ما ته هغه پښتون قدرمنده چې ما ته د رسول الله په صحابه او را سره ملګری او راته راټول او را یو ځای وي را سره، ما ته هغه پښتون قدرمنده چې ما د رسول الله د ناموس توهین او سپکاوی نه کوي او قرآن چې کوم د رسول الله بیان موران راته ښودلې په غوره سره یو ځای، ما ته دغه پښتون قدرمنده. او کوم پښتون چې د ما د رسول الله د صحابه او توهین د رسول الله د اهل بیت او توهین د رسول الله د امهات المؤمنین او توهین، هغه پښتون ماته له مودي سره برابر ده، لکه څنګه چې مودي ده او هغه پښتون ماته همدغه اهمیت راته لري. ګوره اسلام د زړه سره قوم ته عزت ورکړه، په اسلام سره یې ورکړه. دا اوس دا خبره ده څومره د اسلام خلاف خبره ده، د دین خلاف خبره ده. دا پیغمبر علیه الصلاة والسلام ته د مکې مشرکینو کوله چې ای پیغمبره دغه دین دې د خپل ځای کې پرېږده، دا قرآن او قال الله او قال رسول دا دې په خپل ځای کې پرېږده، راسه ما ته خو عرب یو، ما ته خو د مکې خلق یو، په دې خپل ښار کې ښځې به هم درکړم، پیسې به هم درکړم، مسیري به هم درکړم، خو دین دې پرېږده، د دین خبره دې مه کوه. رسول الله څه وکړه؟ قوم یې پرېښو که یې پرې نه ښو؟ مدینې ته لاړل که نه لاړل؟ قوم، قبیله، وطن، مکه ټول یې پرېښودل. د څه شي دپاره؟ یا الله د دین دپاره. یا الله پښتون چې تر ننه عزتمن پیدا پاتې سوی ده، یا الله په دین پاتې سوی ده. پښتون چې عزتمن ده، هر قوم ته چې الله عزت ورکړی په دین یې ورکړی ده. ما ته په دې باندې نسو عزتمن کېدلی چې ته پښتون یې زم پښتون یم. ما ته عزتمن کېږو په قرآن عزتمن کېږو، ما ته عزتمن کېږو په دین عزتمن کېږو، ما ته عزتمن کېږو د رسول الله په صحابه او عزتمن کېږو. ګوره ته وایې دا دین به یو بغل ته، الله قرآن کې څه راته وایي؟ ګوره د زړه سره رب العالمین جل وعلا قرآن کې وایي والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم. رب العالمین راته وایي د مهاجرو صحابه او د انصارو صحابه پیروي وکړي او د هغه په قدم لاړ سي، ته هغه ته کافر وایي. الله رب العالمین راته وایي تاسو داسې ایمان راوړئ لکه ابوبکر او عمر او عثمان او علي حیدر سي ایمان راوړئ، تاسو هغه ته کافر وایاست، مرتد ورته وایاست. څوک ورته وایي کافر؟ کری صاحب ټول شیعه بلا استثناء ټول کتابونه یې ورته وایي د نومنې په شکل، د نومنې په شکل. صحیح شو. صبر ګوره څوک ورته وایي، د دې څوک ویلو په مقابل کې به زه تاته کتاب ښکاره کړم، ځکه دلته ډېر مسلمانان ناست دي چې هغه په دې خبره باندې پوهه سي. د ما دغه بل دغه شته همو رویت حلال تشخیص بشه، باید با مو وسائلی که اینجا داره، خو اینا هم وسائل لږ صبر وکړه. ښه څنګه شو؟ انا د قاری صاحب بل اکاونټ راځي اپشن درغه قاری صاحب مختار لګي اکسپت. ها قاری صاحب ها وسو ګوره د رسول الله صلی الله علیه وسلم نو وروسته خلیفه څوک وو؟ مسلمانانو څوک خلیفه مقرر کړل؟ مسلمانانو چې کوم په مقرر شو په ووټینګ باندې مقرر شو، که د اخیری پیغمبر خپل مطلب فیصله و زمانه پس به دا خلافت کې راځي دي په ښه دا د تا کتاب د انوار النعمانیه در سره ویلي دې لاندې نامه ته یې ګوره العالم الكامل العالم العامل الكامل الباذل صدر الحكماء ورئيس العلماء السيد أهل بيتم ده نعمة الله جزائري. نوت كده سره دي كتاب سوم جلده جزء الثاني دوم جلده خا معلومه قدرته دوم جلده دا سیدم دا دیتا محدثم دا نامت خود یپام دا سی العالم العامل الكامل الباذل صدر الحكماء ورئيس العلماء. دی کتاب دلتا پاسو مرتو گوره یو سلو یو نیوی صفحه ده. مسلمانانو دی زیتو گوری دلتا بحث راوڑی 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 دلتا دی خپل خبره کی وای وحاصلوه حاصل وای دې مخکې خبرې څه شي ده؟ وای انا لم نجتمع معهم
موږ وای له اهل سنت والجماعت سره نه را یو ځای کیږو على اله په یو رب ولا على النبي او نه په یو نبي ولا على امام او نه په یو امام ولي وسخوکس وذلك وای په دې خاطر انهم يقولون مخي اهل السنه والجماعه وای دوی وای ان ربهم هو الذي كان محمدا صلى الله عليه وسلم نبيه وخليفته بعده ابو بكر وای اهل السنه وای سيدي مغرب اغه ذات ده سيدي اغه نبي محمد ده صلى الله عليه وسلم او دي نبي خليفه ابو بكر ده ونحن لا نقول بهذا الرب ولا بذلك النبي نوي دا رب ورسره منو نوي دا نبي ورسره منو يو وسوغور بل نقول بلكي وای مغوايو ان الرب الذي خليفه نبيه هي ابو بكر وای مغوايو سيديكم رب دي نبي خليفه وای ابو بكر ده ليس ربنا ليس ربنا دا وای دي مغربنا ده ولا ذلك النبي نبينا نوي دا نبي دي مغ نبي ده الله دا خبره ما کړي کړي تا محدث سید په دې کتاب کې کړي و قربانه کې دي سم یو خبره بل دا دي تا تفسير العياشي ده امام صادق عليه السلام په زمانه د کتاب په امامانو کې یو امام د اهل بیت ده کنه د اخري پیغمبر المسیح کې ده بالکل دا تفسير العياشي ده تفسير العياشي ده دې تفسير العياشي 223 صفحه ده 223 صفحه ده دي تفسير العياشي جل اول ده خان دي زي توګور جل اول زه اره حواله دي دې لپاره درکومه چې دې تا په شکل دلته ډیر انسانان دي ان شاء الله الله جل وعلا به توفیق ورکړي پلټنه وکړي یو څل یفتم نمبر روایت ده عن المفضل ابن يسار عن ابي جعفر عليه السلام امام جعفر صادق امام باقر عليه السلام جعفر عليه السلام بلار ده قال ويل ان رسول الله صلى الله عليه وسلم لما قبض كلس النبي عليه الصلاه والسلام وفات صار الناس كلهم اهل الجاهليه طول خلق مشركين ودي جاهليت بقي سنگ مشركين وكفار والامغه دي جاهليت خلق سول الا اربعه مگر سلور كسان علي ومقداد وسلمان وابو ذر نور طول مرتد سول وزلت دي ما سوال ده بیا مخکې زو بیا وایي ما ته وخت ولې نه راکوي د ما خبره دلته دا ده د زړه سره بارک الله فيك الله جل وعلا قرآن کې وایي والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه الله وایي لمسابقين مهاجر أنصار نزرازيم ياو بل ذلك الله ورتواي والذين آمنوا وهاجروا وجاهدوا في سبيل الله والذين آووا ونصروا أولئك هم المؤمنون حقا الله ورتواي ويدا مهاجر أنصار حقيقي مؤمنان دي أو دي تا كتاب ويسطول مرتد أهل الجاهلية سو الله ومنو كريتا مهرباني جی کاری صاحب تاسو خبره کوم چې دا الله ومنو که تاسو د کتاب امام ومنو نه بالکل د پروردگار خبره منله چې کوم ده هغه زموږ لپاره امر ده صبر تا ویلي تا خپل خبره کمپلیټ ډیره قدرمنه خبره دی وکړه ډیره قدرمنه سرازي مو تاسو یو پښتانه یو سره را یو ځای سو کنه دا خبره دی بالکل وس ته په دې ټول يا أهل السنة والجماعة أمريكا تشين روسي هند باكستان أفغانستان بعد طول الدنيا كي يو كتاب دي أهل السنة والجماعة راوخي سيدي أهل بيت وقرآني نبوي أهل بيت وتوهين بكرا غليوي دا دي تا كتاب دا خو تالا ما سر دي قرآن خلاف عمل كردي توي وي طول صحابة مرتد سول توي وي طول صحابة مرتد سول يواجه تلور كسان دي مرتد سوي وسرب وي دا حقيقي مؤمنان دي مهاجر وأنصار او د تا کتاب وای دا به اتفاقی چا جوړ کړی ده دا به ایمانی چا کړی ده آیا د رسول الله صحابه ته چې څو کافر وای هغه خپل کافر کیږي کنه کافر کیږي مهرباني جی کاری صاحب کا عثمان لگا تاسو مقرره کې زستا سنا یا د وخت اجازه غواړم اجازه ده زر کوه
جی کاری صاحب د ستاسو خبره ما بالکل ډیټیل سره پوینټ ټو پوینټ ما اورېدله دلته مرګلي هم ناست دي نوره به هم خبرې کوي زه د ستاسو ډېر ټایم نه هلم تاسو ما ته د کتاب حواله راکړه او وخت کتاب کې تا ما ته دا شی ووایي چې یو کتاب دی چې هغه کې د صحابه کرام په باره کې دا شی الفاظ یا دغه شیزان لیکلي دي ګوره دا که مو نن 1400 سال مخته لاړ شو که نه مخته سوري وروسته لاړ شو نه داسې مو سره ډېرې واقعات موجودې دي لکه زه دلته اوس د ابابیل جان دی زه دې ته یوه خبره په غوږ کې ورکړم جی زما آواز صحیح دی زما آواز صحیح دی جی اوس آواز صحیح دی کاري صاحب آواز درځي زما په دغه خپلو خلقو باندې دې غږ وکړه ورته دا ریپورټونه مه وهئ که ما آواز یې در سره ورته دا ریپورټونه مه وهئ عمر جان لږ یو ریکویسټ وکړه عمر جان یو ریکویسټ وکړه لا حول ولا قوة یو کمنټ وکړه یو کمنټ وکړه دلته یو کمنټ وکړه کم دلته یې دوستان د لاب د سره خوندور کړئ ګورې دا ویده مه کښېنئ ګورې دا لاب درنه خرابېږي شیشو کې لاب سم د سره خوندور کړئ جی ابابیل جی خبره جاری ساتم مکمل وخت تر لږ صبر وکړه قاري صاحب ته اواز مونږ ورشي ټیک شو ته دلته بېغمه کښېنه ټیک شو عایشو عمر جان چیرته یو کمنټ وکړه که نه که ناست یې تجد ورته ځان تیار کړئ زو انشاءالله ولي وخت لایف هم خراب دلاور صاحب ته راپورته سوره قاري صاحب محترم اوس اواز درځي دلاور صاحب غږ وکړه قاري صاحب باندې دلاور یو غږ وکړه دا د دوی غیرت ته دا د ایمان دلاور یو غږ قاری صاحب محترم آواز درځي نه ورسي ابابیل صاحب ته کوشه ابابیل صاحب ته کوشه بیا راوخی یا بابا عبدالرحمن الله اکبر دغه بعضې کسان لرې کړي دا د ما اواز که تاسو ته درځي د بعضې کسان لرې کړي نور کسان راپورته کوي زر کوي ټیم هم نشته دلته په داسې مهم نشته د موږ هغه مخلص ابابیل هم را سره نشته چې دا لایف دا 1100 کسانو کې الله اکبر الله اکبر بیا دا مو خلق دلته دوی دلته سراسي وایي قاري صاحب ګل ولي خلق درته راولي زړه ولي درته راولي خو زموږ دوه مخلص ملګري را سره نه په خدای قسم کوي ولا زم دا لایف پاتې سي ولې زر کوي یاله اواز مې ستا در سره کاري صاحب آواز درځي زمو السلام علیکم تاسو اواز اوس اواز راغله اوس په لایف کې تور په خو اواز اوس راغله ښه امیر صاحب مهرباني وکړه زه به خپله خبره جاري ساتم وکړه جی نو چلته قاری صاحب تهجد ملانځه ته ځي لږ په لنډو ټکو را صحیح او نګاری صاحب ته ما صرف دا وایي چې ګوره 1400 سال مخکې ډېر داسې واقعات دي ډېر داسې شیزان شته صحیح شوله لکه زه یوه خبره بابیل ته وکړم نه دا خبره که دا 1400 سال ریپیټ کیږي بار بار ریپیټ کیږي ظاهره خبره د الفاظو چناو کې او الفاظو ترتیب کې لازمي څه نه څه چینجز راځي سوای قرآن مجید کې څه چینجنګ نشته ځکه اسلامي بیستر یو منټ کاری صاحب زه لږه خبره کمپلیټ کم کنه بیستا ته مقدر کوم امیر صاحب د خپل مذهب خلاف به نه ځي قربانه کړي سم دلته ما د جیو نیوز خبریال نه د در سره ناستې ته د جیو نیوز کې څه قسم درواغ وایاست هغه درواغ ووایاسته یا په خیبر کې د خیبر ټلویزیون سره څه قسم افواهاتو په ای باندې ویډیوګانې جوړوي او موږ به هم دلته نه اوس ته وګوره ته نرسه که ته رښتیا هم داسې وایې راسه زه دغه یو بل څه درته ښکاره کړم دا ما کمره دوه کړي هلته ورسره ګوره د زړه سره دلته له ما سره علمي خبرې وکړه ماشاءالله ویښیار سړی یې پوهه سړی یې ته اوس دې ځای ته وګوره که چیرې دا خبرې دروغجنې وې د تاسې ملایان ولې ورته صحیح وایي د تاسې ملایان ولې تصدیق کوي د تاسو محدثین ولې رښتونی ګڼي دا د کتاب د شفاء الصدور فی شرح زیارة العاشور دا د چا ده العلامه الحاج مرزا ابو الفضل طهرانی دې کتاب کې جزء الثاني دوم جلده دا کامرې ته اوس وګوره زه هوایي خبرې ټول عمر نه له تا سره کومه نه مې زړه غواړي دې ځای ته وګوره د دې کتاب څومه صفحه ده دوم جلده د دې کتاب صفحه 289 صفحه ده در سره نوټ کړه مسلمانانو غوږ سي وای فإنك سوف تصل بالتأمل الوجداني إلى القطع بالحديث الصحيح ويتب په وجداني
تأمل کول وسره قطعي حديث تسي صحيح ده قطعي الصدور المنقول في كتب الإمامية دي دولس إمامه بكتابونو كسي مستفيضا دير زيات بشمار راغلي ده بل متواترا تواتر كي راغلي ده أن صادق آل محمد صلى الله عليه وسلم إمام صادق عليه السلام قال لما مات رسول الله ارتد الناس إلا ثلاثة. نبي عليه السلام وفات سوال طول مهاجر وأنصار طول أمهات المؤمنين طول أهل بيت ومرتد سوال يواجد دريكسان وفي رواية إلا أربعة أو ببل رواية كتسلور نروي طول مرتد سوال أمهات بالحديث الصحيح قطعي الصدور ده ألفاظ متوجهة دي زرسرة المنقول في كتب الإمامية ودي زرسرة وقربانا كديسة توزلت لماسر شوار لسوكالا مخي بلا داوز دي إمام صادق عليه السلام خبر دي طول أغاقان ومحدثين لا ينرتويس بالكل ده خبر صحيح ده أو صحيح حديث ده أو صحيح رواية ده طول صحابة أمهات المؤمنين مرتدسي دي ولا إسلام أولي دليل وس کوېسچن مې دي کې دغه شو چې لکه ما زه لږه خبره کمپلیټ کول غواړم که نه زه چې خبره کمپلیټ کړم نه بیا به ستاسو پوینټ هم ځاورم زه بالکل ډیټیل سره مې ستاسو خبره اورېده. ګوره کري صاحب د ستاسو چې کوم خپل علم دی هغه په اسلامي کې د بوکس باندې دی او دغه چې کوم اهل تشیع یو عالم دین کینی هغه په خپل بوکس باندې خپل تفصیلات او خپل ډیټیل خو چې هر څومره مقابله وکړو نظر خبره د اختلاف یو منټ پیر صاحب یو لږ موقع خوراکي نه صبر دي تا مطلب دا ده سره امیر خان صاحب دي تا مطلب دا ده چې قاری صاحب زله تاسو سره علمي بحث نه کوم د امام لایان به در سره وکړي کنه نه دا شنه شو کنه لکه چې ماته مقرره کې نه خبره چې پوره کم نه بالکل دستا خبره اورم ما دغه خبره وکړه چې ګوره اختلافات چې کم دي د موجود دي دواړو فقې کې عام اهل تشیع اهل سنت جن شیزانو باندې اختلافات لري همداسې اهل سنت چې کم دی اهل تشیع دا وای دی الله بنده سر خلاص کړه قرآن کې رب درته وایي وای مهاجر و انصار مؤمنان دي رب درته وایي او دي تا ملایان دي تا په اهل بیتو پسې مو بدروغ روایتونه تړل چې ټول مرتد سوي دي اوس که ته خپل کتاب قرآن کافر یې نه مولانا صاحب ګوره نه صفاته کېدلی صدیق یو د کم کتاب تا سره اوس په لاس کې قرآن مجید دی باندې خو موږ ټول په متفق یو کنه موږ چې د دنیا ته راغلي یو مو انسانیت دپاره راغلي دا اوس متفق نه یې له ما سره دا اوس متفق نه زه تا سره ګوره زه تا سره کمې خبرې کې متفق یم چې دا کم کتاب تا سره اوس په لاس باندې زه لږه خبرې ته راځم کاري صاحب یو منټ کاري صاحب زما کوېسچن دی دوه یا الله بنده یو پوینټ ته راځو ابو بکر او عمر او عثمان او عائشه او حفصه رضوان الله عليهم دا مؤمنان مسلمانان هو کنو بالکل مسلمانانو جنتیان دي کنه دي بالکل جنتیان دي دغه د تا کتابونه محدثین چې وسوای زه اوس راځم کنه چې زه ته ماته څه کله لږ مقرر پرېږدی نه زه کاري صاحب زه به خبره لږ دومره جواب درکړه چې د تا ملایان یا رښتیا وایي یا دروغ بیا تفصیل ورکړه پسې د تا ملایان مغه طرف راځم ګوره ما تا مانه تپوس وکړو کاري صاحب چې ته د کمې فقې سره ما درته ووایي چې زه ایکیو پروردګار منم چې د کم کتاب تا سره په لاس باندې دی نه که دا ټول کتابونه پرېږدو او راځو چې په د یوه کتاب باندې راټول شو په قرآن باندې خوند به ونه کي خو نه راټولېږي را سره دا اوس درته وایم چې ته وایې چې ام المؤمنین عائشه رضی الله عنها د مؤمنانو مور ده د تا مور ده که نه ده بالکل د اخري پیغمبر سونه شابس د تاسو لوی محدث علامه مجلسي په بحار الانوار کې ورته ویلي دی وایي دا منافقه او کافره وه ګوره زموږ که دغه کتابونه چې کم تا سره موجود دي که نه د دغو زیات کتابونه نن نه څو سوه کاله مخکې تاریخ دی او چې کم دا د تا مذهب وای دا د موږ ټول معتبر کتابونه او صحیح کتابونه دي ته اوس له کومه ځایه راغلی د امازون له ځنګله راغللې دا کتابونه ته ما باندې منې کاري صاحب ټول ملایان د تا ټول محدثین و قربان ټول وایي دا د موږ کتابونه دي دا صحیح روایتونه دي او دا بالکل موږ منو کاري صاحب چې ته اوس ماته لږه موقع پرېږدی زه دا درته وایم چې ته به زما پوینټ اف ویو ګورې چې زه به کم کتاب منم زه خو قرآن مجید نه علاوه زه بل چې ته یې پخپله ولیکې هغه هم زه نه منم زه یو پروردګار کلام منم چې کم د پروردګار کتاب بس خلاصه سوه خبره خلاصه ته لاړ شه دلته چې څومره د باړه چنار شی دي ورته عایشه رضی الله د مؤمنانو مور داسې تا ته څه وایي تا ته خپله کافر درته وایي ګوره که ماته کافر وایي که نه بالکل ماته د کافر وایي خو زه دا وایم چې د امهات المؤمنین
او اختلافاتو دپاره د صحابه کرامو چې کوم توهین دی، زه په دین نن هم اختلاف لرم، سبا هم لرم. د اهل بیتو اختلاف چې کوم توهین دی هغه باندې هم اختلاف لرم. امیر صاحب، امیر خان صاحب، ګوره د زړه سره لما سره دا کتاب ته د اهل بیت خبره کوي. اهل دا مسند امام احمد ابن حنبل ده څونه وړوکی ده کنه. په دې کتاب کې زه د علي رضی الله عنه المنځ لرم، زه د علي رضی الله عنه اودس لرم، او زه 820 روایتونه په یو کتاب کې له امام علي علیه السلام نه لرم دې کتاب کې، او لفاطمه الزهراء نه لس روایتونه زه په یو کتاب کې لرم، په یو کتاب کې. ته په ټول مذهب کې درته چیلنج ته وایي زه اهل بیت منم، د علي رضی الله عنه المنځ دی په ټول مذهب کې راته وښیه. ولی اهل بیت په دروغ باندې موږ ته وایي چې اهل بیت کری صاحب د کې زما یو بل کوېشن دی، لږ تاریخي کوېشن زه بل وکړم. امیر خان صاحب زړه سره هلته د ما د لمانځه وخت راځي، زه لمانځه ته ځمه د زړه سره زه دا نه درته وایم، زه د ما هدف همدغه دی. د تا ماشاءالله عقیده سمه ده، الله دې وکړي چې نوره دې ما عقیده داسې سمه سي. د دوی ته موږ وایو همدغسې راسه د الله کتاب ته راسه، د الله د پیغمبر صلی الله علیه وسلم حقیقي اهل بیت ته راسه. اوس ته څلور کتابونه دي، تا لوی معتبر کتابونه دي، کافی، من لا يحضر الفقيه، الاستبصار، تهذیب الاحکام، دا د تا څلور معتبر کتابونه دي. پوهېږې څو روایتونه پکې دي په دې څلور کتابونو کې؟ 440,000 روایتونه دي تا په دې کتابونو کې دي. یو روایت په الله قسم که د فاطمه الزهرا رضی الله عنها پکې وي. 440,000 روایتونه ای مسلمانانو، 4,000 هم نه دي، 400 هم نه دي، 10,000 هم نه دي، 60,000 هم نه دي، 440,000. او د تا معتبر کتابونه اصول 4 د فاطمه الزهرا رضی الله عنها یو روایت په الله قسم که پکې وي. زه په دغه یو کتاب کې 10 روایتونه د فاطمه رضی الله عنها درته ښیم. بیا ګوره د ما په کتابونو کې راځي عائشه ام المؤمنین رضی الله عنها وای نبی علیه السلام وویل چې فاطمه د جنت د ښځو سرداره ده. څوک وایي؟ عائشه رضی الله عنها وایي. د ما په کتاب کې د فاطمه رضی الله عنها فضائل د جنت د ښځو سرداره څوک ده؟ فاطمه الزهرا صلوات الله وسلامه علیها ده. دا عائشه ام المؤمنین وایي. خو دغه ام المؤمنین عائشه ته د تا 500 محدثینو ورته کافره بلکې زانیه یې ورته ویلې ده، العیاذ بالله. کاری صاحب دې کې زما یو کوېشن دی، د جنگ جمل او جنگ صفین په باره کې د ستاسو څه خیالات دي؟ جنگ صفین، جنگ جمل په دې اړه ما تفصیلي بحث کړی، ټول می درته د المؤمن دارالحفاظ یوټیوب پاڼه کې، المؤمن دارالحفاظ یوټیوب پاڼه په انګلیش او دا د چا منځ و کاری صاحب؟ دا جنگ د چا ګروپ منځ و؟ همدغه جنگ جمل چا ترمنځ شوی ده. د کوېشن زما د تاسو نه څه د چا په منځ کې شوی دی؟ دا د تاسو تی ویل دي چې دا د عائشه رضی الله عنها د طلحه او د زبیر د علي رضی الله عنه په منځ کې شوی دی. دروغ درته ویلي. دا حقیقت څه دی؟ حقیقت په باره کې زه تپوس کول غواړم. په اړه باندې هغه ویډیو تفصیل زه دلته د ما د لمانځه وخت دا ډیره لویه تفصیلواره قصه. خیر د یو دوه ټکو کې جواب راکړي چېرې د دغو دوه ګروپو منځ و؟ خبره د علي رضی الله عنه خبره، د علي رضی الله عنه خبره خو به مني د علي علیه السلام. دا بیا څه مطلب؟ جی بالکل منم. هو داسې وایي، هو وایي، موږ تاسې پښتانه صحیح ده، صحیح، بالکل منم. اوس خبره دلته دا ده د زړه سره علي رضی الله عنه له جنگ جمل نه وروسته چې جنگ جمل تیر سول، عائشه رضی الله عنها ته ام المؤمنین وایي. ته غیرتمن یې که علي رضی الله عنه؟ حضرت علي رضی الله عنه کچیرې عائشه ام المؤمنین مجرمه وای، علي رضی الله عنه سزا ولې نه ده ورکړې؟ کچیرې عائشه ام المؤمنین رضی الله عنها ظالمه وای، یا یې ګناه کړې وای، یا یې بل علي رضی الله عنه دا دین بیا پټ کړل، هغې ته یې سزا ورنه کړله.
نو بیا خو علي رضی الله عنه تر سوال لاندې راولي. ودې الله بندګانو، علي رضی الله عنه خو عائشه ام المؤمنین ته پیسې ورکړلې، خادمان یې ورکړلې، حسن او حسین د جنت د ځوانانو سرداران یې سره ملګري کړل، وایي ورسره ملګري سي دا د مدینه المنورې په طرف باندې تر د ورځې تر پای ورسره ملګري سي ویلېږي د رسول الله صلی الله علیه وسلم مدینې ته په عزت کې ولېږي، پیسې یې ورکړلې، خادمان یې ورکړلې، سوارلي یې ورکړل، په عزت سره مدینې ته ولېږل. کچېرې دا مجرمه وای، کچېرې دا ګناهګار وای او دې ته شرعا سزا مقرره سوی وای، علي رضی الله عنه ولې بیا په دین عمل نه کول؟ کچېرې دا مجرمه یي او علي رضی الله عنه سزا نه ورکړ نو بیا خو علي رضی الله عنه خیانت له دین سره کړی ده. او کچېرې علي رضی الله عنه سزا نه ورکړي او عائشه رضی الله عنها په عزت رخصت کړي، نو تاسو اوس څوک یې حسابونه مو پسې راخیستلي دي؟ تاسو اوس څوک یې د رسول الله صلی الله علیه وسلم د عزت توهین کوي؟ تاسو اوس څوک یې چې علي رضی الله عنه خپل نه کوي؟ علي رضی الله عنه ته ام المؤمنین وای، علي رضی الله عنه په عزت سره مدینې ته لیږي، او تاسو اوس بیا 1200 کاله بعد راولاړ سوي یاست عائشه رضی الله عنها دغه کړي دي او عائشه رضی الله عنها هغه کړي دي. و قربان دي سم عقل لیک له عقل نه کار واخلي، لیک د خپل عقل ته متوجي سي. علي رضی الله عنه 15 کاله خلافت وکړل له جنگ جمل نه وروسته. دا خو تاسو به وایئ چې ولا جنگ جمل د جنگ په حالت کې څه ورته ونه ویل، له دې جنگ جمل نه وروسته چې علي رضی الله عنه خلیفه و دغه خلکو ته سزا ولې ورنه کړه؟ خو مجرم نو د علي رضی الله عنه ته معلومه خبره وه چې دا د دوی جنگ له ما سره نه و، دا د هغه خوارجو، دا د هغه یهودي د عبدالله ابن سبا یهودی چې اول شیعه و او اول د شیعه و تادو کېښودل، دا هغه فساد د مسلمانانو په منځ کې جوړ کړی چې مسلمانانو په منځ کې جګړه وسوله. و قربان دي سم لږ ګوري کله وخت کې یو اعتراض لري یا کومه خبره کوي لږ وروسته وړاندې ګوري، تاسو خپله یو ځای کې په صحابه و اعتراض کوئ، په بل ځای کې اهل بیت تر سوال لاندې راولي، په بل ځای کې اهل بیت تر سوال لاندې راولي. ښه زه به اوس یوه بله خبره درته وکړم، د تاسو ټول کتابونه ټول شیعه مو دا ایمان و عقیده لري چې عائشه رضی الله عنها مجرمه و ظالمه وه، د علي رضی الله عنه په خلاف راوتلې وه، د تا دې په الله قسم وي مبارکه شپه د رښتیا به وایي، آیا د یوې ظالمې د یوې مجرمې یا د یوې منافقې العیاذ بالله په فتوا ورکول ښه کار ده که غلط کار ده؟ غلط کار دی. امام صادق علیه السلام د تا په تهذیب الاحکام کې د عائشه رضی الله عنها په فتوا به خلکو ته فتوا ورکوله، آیا امام صادق علیه السلام غلط کار کړی؟ دی په باره کې ستا څه خیال دی که قاري صاحب څه غلط دی یا صحیح دی؟ لکه د ستا پوینټ اف ویو څه دی دې باندې؟ عائشه رضی الله عنها ته پوهېږې د امام صادق علیه السلام په خواخو کې راځي، یعنی د ابو بکر رضی الله عنه په نسل کې راځي امام صادق علیه السلام. امام صادق علیه السلام پلار څوک د امام باقر علیه السلام ده، د امام صادق علیه السلام مور څوک د ام فروه ده. ام فروه ته پوهېږي د چا لور ده؟ د قاسم لور ده، قاسم د محمد لور زوی ده، محمد د ابو بکر زوی ده. مینځ په خپل مینځ کې رشتې داري ده، رشتہ داریانی دي که نور پسې درته وښیم رشتہ داریان یې لا څه کوي؟ انده خبره زه کوم قاري صاحب، انده خبره زه کوم چې که د دوی په خپل منځ کې رشتې داریانې دي، دومره ښه تعلقات نه د مو په خپل منځ کې تعلقات جوړولو دپاره څه اقدامات کوو؟ مینه محبت به څنګه جوړوو؟ امیر خان د اخري خبره درته کوم د زړه سره زه لمانځه در نظم که بیا وروسته راغلم انشاءالله لایفولو بیا انشاءالله ډېرې خبرې در سره کوو. ګوره موږ همدغه درته وایو چې راځي الله کتاب ته راسه. اوس ګوره موږ اهل بیت منو الحمدلله، امام علي رضی الله عنه د موږ څلورم خلیفه د جنتي انسان د مسلمانانو رهبر او امیر د جنت د ځوانانو سرداران حسن او حسین دي. اوس که موږ چیرې خدای مکړه اهل بیت نه منلی د تاسو شکایت په حق باندې اوس ولا تاسې اهل بیت نه منئ، صحابه خو ته نه راسره منې، امهات المؤمنین ته نه راسره منې، د هغو تکفیر تا کړی د هغو توهین تا کړی. اهل بیت زه څه درته اهل بیت موږ په 15 وخته لمانځه کې در باندې وایو، دا 11 امامان تر امام احادي حسن العسکري علیه السلام پورې دا ټول د اهل بیتو د اهل سنت والجماعت فقها او په علماو کې راځي. هغه درې خو صحابه دي، علي رضی الله عنه حسن حسین د موږ د سترګو تور دي، د موږ د ځانونه دي له دوی نه قربان وي. فاطمه الزهرا رضی الله عنها د جنت د ښځو سردار. مو خو له تاسو سره د تاسو د مقدساتو چې تاسو دعوه کوئ په خوله وایاست چې موږ اهل بیت منو. مخکې چیلنج درکړل تر قیامته پورې درته چیلنج ده، د دنیا په شرق او غرب کې یو عالم د اهل سنت راوخیست د اهل بیتو توهین کړی وي، زه به تا ته په زرګونو مشکل خو تا جوړ کړی ده، ما خو نه ده جوړ کړی.
مشکل خو ته کوي چې لمانځه نه وروسته په صحابه و لعنت وایي، په امام باړو کې د لعنت ور باندې ویل کېږي، په کتابونو کې د لعنت د ور باندې څه شی دی را اخلي په هغې کې د تا د رسول الله صلی الله علیه وسلم د قاری صاحب صحابه دا نفرت کم ځای نه شروع شوی دی؟ مطلب لکه د کم لان تان کوي یا څه کوي که نه، دا نفرت بنیاد څه دی؟ خلاصه درته وایم، کله چې عمر رضی الله په زمانه کې دغه زیات سول، فتوحات زیات سول. ایران د چا په زمانه کې فتح شوی ده؟ د عمر د دویم خلیفه. ایران کې څوک؟ مجوسیان ول. فارس مجوس ول. دا مجوسیان چې کله تباه سول، برباد سول، د اسلام بیرغ هلته را جوړن سول، جنډه بلنده سوه د توحید، د لا اله الا الله محمد رسول الله. د اسلام فتوحات نور هم پسې زیاتېدل. دا اوس افغانستان او پاکستان، د خراسان دغه منطقې دې ته د اسلام مبارک دین تر هلمند پورې را رسېدلی و. بیا نور کابل او دغه منطقو ته او پېښور ته د عثمان ابن عفان رضی الله په زمانه کې را ورسېدل. په دغه وخت کې د عمر رضی الله په زمانه کې چې کله مجوسو، یهودو، نصاراو، رومیان نصاراول، روم خلق چې صحابه ورسره جنګېدلي ول، دا عراق او دا سوریه او لبنان دا له روم سره ول، بیت المقدس له چا سره ول؟ له یهودو سره ول. دا ټولې فتح کړل. ان تر مجوسو چې خبره ورسره، اوس مجوسو، یهودو، نصاراو په ګډه سره باندې پلان جوړ کړل چې موږ څنګه د اسلام مخه ونیسو. دا ما په تفصیل سره دا خبرې درته کړې دي په نورو ویډیوګانو کې. اوس وخت بیخي ناوخته ده. د زړه سره په دغه وخت کې دغه درې مذهبونه راولاړ شول. درې: یهود، نصارا، مجوس. دا درې سره رب مو سر لوړې کړه جانانه. رب جل وعلا دې مبارکې شپې برکت باندې په رزق برکت درکړه. هلته ناوخته دلته د دغه شور سو سره وګسیه یهود، نصارا، مجوس. دغه دریو سره پلان جوړ کړل. د څه شي دپاره؟ د دې دپاره چې د اسلام مخه ونیسي. او همغه اوس اوله سر عمر رضی الله په شهادت ورسول. چا ورسول؟ همدې خلیفه پیروز ملعون. عمر جان مننه، بارک الله فیک، رب دې سر لوړی کړه. د عمر رضی الله عنه شهادت د چا له لاسه وسو؟ د مجوسي له، د یو ایراني مجوسي د پیروز په نامه باندې چې په ابو لؤلؤ المجوسي مشهور ده. او متاسفانه زه د تا یو نفرت درته وښیم، تاسې اوس ماته دومره خو کېږې. په ټوله دنیا کې ای مسلمانانو 1100 مسلمانان یاست. که اهل سنت له اهل بیت سره دښمني درلودلی، نو موږ به د حسین علیه السلام په قاتلینو باندې زیارتونه جوړ کړي ول، موږ به د علي رضی الله په قاتل باندې زیارت جوړ کړی و. خو متاسفانه تاسو د دغه مجوسي ابو لؤلؤ المجوسي په قبر باندې په نامنهاده زیارت مو په ایران کې ور باندې جوړ کړی. مسلمانانو جوړ کړی ده که نه ده جوړ کړی؟ کله جوړ کړی قاری صاحب؟ تا جوړ کړی ده. په ایران کې د عمر رضی الله عنه په قاتل باندې زیارت جوړ کړی ده، په ابو لؤلؤ المجوسي باندې. نو بیا چې عمر رضی الله شهید کړل، بیا یې د دې ترڅنګ وروسته د عثمان رضی الله په خلاف باندې چا پروپاګنډ را جوړ کړل، د اسلام د مخنیوي دپاره، د اسلام د دوه ټوټې کېدلو دپاره. والله بالله ثم الله امیر خان صاحب د زړه سره په ما ګران یې، زه له زړه درته قدر و احترام درته لرم. الله دې وکړي چې نوره پلټنه م وکړې. والله اسلامي امت کې که شایان نه وای دومره به ذلیله نه وو. دا اسلامي امت چې ذلیله کړی د دې خلکو ذلیله کړی. یو عثمان ابن عفان رضی الله په زمانه کې وروسته چې کله دا خلق را پیدا سول، دا چا را پیدا کړل؟ د صحابه و په خلاف. دا عبدالله ابن سبا یهودی د یمن یو یهودی ول د عثمان ابن عفان په خلاف خلق را پورته کړل، ډله یې جوړه کړل د خوارجو. امغه چې عثمان ابن عفان په شهادت ورسول. دغه خلکو څه عقیده درلودله؟ دغه خلکو همدغه عقیده په خدای قسم جوړه کړله. دا کوم څه نن شی لري؟ د امامات، د عصمت، د وصیه، د علم الغیب، همدغه یهودي د عقیده جوړه کړي چې نبی علیه السلام نه وروسته حقدار د امامت او د خلافت علی رضی الله ده. د دې په محبت کې ځان پټ کړل تر څو د مسلمانانو په منځ کې دښمني جوړه کړل، اختلاف یې جوړ کړل. هماغه اوس علي رضی الله عنهم د دغه خلقو له لاسه په شهادت باندې ورسېدل. دا مې خلاصه درته وي چې دا خلق دي دغه دپاره پیدا شوي چې اسلام ور باندې ذلیله کړي، اسلام ور باندې تباه کړي، اسلام ور باندې کمزوری کړي. او چې کله دغه خلق پیدا سول، د دولت الفاطمیینو چې ته په عراق کې تاریخ وګورې، د بهائیونو تاریخ ته وګورې، له دې نه وروسته مسلمانان د زوال په خوا باندې روان او تباه سوي. د دې خلقو حکومتونه چې جوړ شوي، نور مسلمانان ذلیله سوي دي. الله دې وکړي چې په دې باندې سر خلاص کړي. دوستانو زه ځمه،
نو د موږ د اخیری د تهجد لمونځ هم د زه به هلته هم دعاګانې درته کوم. دا 1100 مسلمانان یې له ټولو مو هیله دا ده ډېر دا لایف در سره نشر کړي. کری صاحب زه به واپس راځم خو خبره به په دې کوو چې د اتفاق به څنګه راځي انشاءالله. یا الله کتاب را سره ومنه، قرآن را سره ومنه، صحابه او اهل بیت په حقیقي معنا را سره ومنه، د موږ د زړه سر یې خلاص. بس تاسو واپس راشئ انشاءالله دی باندې به ډسکشن کوو. مننه ډېره.